زنګونو یا د ټوټکیو د دردونو لپاره بهترین علاج. که چیرې د زنګونو یا د ټوټکیو یا د کونډو یا د بدن د نورو بندونو دردونه لرئ، یو ډول تیل زه تاسو ته ښیم. دا تیل به تاسو په خپل کور کې جوړ کړئ. د دې تیلو په واسطه کولی شئ دغه دردونه آرام کړئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو نو یوه کوچنۍ غوندې یادونه کوو. که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. اول یو بوتل به زیتون تیل راوړئ. څومره تیل چې تاسو غواړئ جوړ کړئ په همغه اندازه زیتون تیل راوړئ. دا په یو دیګ کې واچوئ. دوهم 3 غوټې هوږه راوړئ. د هوږې څخه پوټکی لرې کړئ او د چاقو په واسطه یې کټ کړئ. یعنې داسې کټ کړئ که څه ډول چې خوراک دیګ ته اچوئ. دغه هوږه د زیتونو تیلو سره یو ځای کړئ. زیتون تیل او د هوږه په سره مکس یو ځای کړئ، بیا یو دیګ ته واچوئ. په دې پسې اور بل کړئ. داسې ډول اور بل کړئ په کم اندازه سره چې د هوږه په زیتون تیلو کې ښه سره شي، لکه پیاز چې سور شي. کله چې ښه سور شي بیا د اور مړ کړئ او زیتون تیل د تیل د اور څخه ښکته کړئ. بیا دا تیل پرېږدئ چې ښه ساړه شي. ساړه شو دې څخه د هوږې ټوټې ایسته کړئ او لرې کړئ. بیا د زیتون تیل په یو بوتل کې وساتئ. نو دا د تاسو لپاره تیل جوړ شو. د شپې د ویده کېدلو څخه مخکې د زنګونو یعنې زنګونونه ټوټکۍ د دې تیلو په واسطه 5 دقیقو پورې مالش کوئ. بیا د یو پلاستیک په واسطه دغه ټوټکۍ تړئ ترڅو ستاسو د کالي په واسطه دا تیل وران نشي او ترې ختم نشي. نو د سهار د پلاستیک ترې ایسته کوئ. انشاءالله په محدودو ورځو کې به ستاسو د زنګونو یا ټوټکۍ دردونه آرام شي. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره برابره کړه په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ او شیر یې کړئ د نورو پښتنو ملګرو سره.